د ګلڅانګې محبت راته پیغور شو د ګلڅانګې محبت راته پیغور شو دا په ما څه عجیبه غوندې الزام دی د ګلڅانګې محبت راته پیغور شو دا په ما څه عجیبه غوندې الزام دی د دنیا ښکلي به هسې ورته ګوري د دنیا ښکلي به هسې ورته ګوري ستا ادریس خو ستا په نوم باندې بدنام دی سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ زه یم ستاسو ګران ملګری ادریس شمال او موږ سره چې کوم دی خوږ او دروند میلمه زلمی لیکوال چې زړه پورې شعر لیکي ښکلي لیک کوي علي رحمان غوري صاحب دا ټیم موږ سره ناست دی او راځئ ګرانو مینوالو چې د علي رحمان غوري نه یو څو خوندور کلامونه واورو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه ادریس جمال صاحب ټولو کتونکو مینوالو ته نیکې هیلې وړاندې کوم مننه کوم کلام به ورته وړاندې کړو تاسو د کلام غوښتنه وکړه دا نوی کلام دی جی وایي سترګو دې دوران ته تیلې ورته کوم سترګو دې دوران ته تیلې ورته کو ځکه مې خپل ځان ته تیلې ورته کوم ډېر ښکلی مننه جی راشه لیونتوب مې انتها وکړه راشه لیونتوب مې انتها وکړه نن مې خپل ارمان ته تیلې ورته کو ډېر ښکلی او ژوند کې د انا مزه چې راغله نو ژوند کې د انا مزه چې راغله نو خلکو خپلوان ته تیلې ورته کو ډېر ښکلی مننه جی او شیخه سم د لپو باندې ونسکل نه بخښنه غواړم ادریس جمال صاحب ارشاد شیخه سم د لپو باندې ونسکل هسې د ایمان ته تیلې ورته کو ډېر ښکلی زبردست بیا ووایه مننه جی شیخه سم د لپو باندې ونسکل هسې د ایمان ته تیلې ورته کو ارشاد او یو را باندې غږ د لیوني وکړو یو را باندې غږ د لیوني وکړو بل را لګریوان ته تیلې ورته کو ډېر ښکلی زبردست بیا ووایي دا شعر یو را باندې غږ د لیوني وکړو بل را لګریوان ته تیلې ورته کو او مقصد جی ارشاد یا غوري یوازې تا خو نه سیږي یا غوري یوازې تا خو نه سیږي ښکلو ټول جهان ته تیلې ورته کو ډېر ښکلی زبردست ډېر اعلی غوري صاحب په دې کلام باندې چې کوم دی زما او د ټولو ګرانو مینوالو داد قبول کړئ